بعضې د تاریخ علماو قاری صاحب دا ما خبره ده الحمدلله زه تا خپل استاد ګڼم زه د شاګرد یم خو بعضې الحمدلله ما خو تاسو ته کلمه تېره کړې دی که نه دا اوس کسان ما پسې دا کسان ما ته اوس دا خبره بار بار کوي چې تا ته د شیعه مذهب نه څه تکلیف و تا ته یا مور نه یا پلار نه یا ورور نه تکلیف و او تا ته مذهب نه څه تکلیف و نو ما هغې ته هم دا خبره وکړه هغه ما ته صرف د دې خبرې جواب راکړه تا ته مذهب نه څه تکلیف تا مذهب ولې پرېږدولو نو مذهب بس ما ایمان نه ما اوس الحمدلله ایمان دی ول الحمدلله قاری صاحب اوس ما دا حقیقت سره زه دا خبره کوم او دو کسانو ته زه سوال او منت ورته کوم چې دا په کفر کې پراته دي اصل زندگی خو اوس ما شروع شوله کومه زندگی لاړه هغه خو ما اوبو یوله اصل زندگی خو ما اوس شروع شوله قاری صاحب الله اکبر الله اکبر ټول مؤمنان یو تکبیر او دو کسانو ته سوال کوم زه ورته منت کوم دا ګوره په تورو تیاره کې دي په کفر کې پراته دي او حقیقت سره د کافران دي قاری صاحب د شیعاګانو نه ایمان شته تو څه غیرت ورکې نشته نه ایمان به ورکې څه وي شیعه کس نه حقیقت درته یم د شیعاګانو نه ټول بوینځي قاري صاحب په دې شیعاګانو کې تعویضګر موجود ده شرابیان موجود ده علي جان بعضې خلق وایي دا علي سیده دا دروغجن ده وایي دا د تا کس ده ما ښي وایي د تا کس ده علي جان د تا د په الله قسم لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله محمد رسول الله کناره ته چا پیسې راکړي دي او ناره ته تاسو ویلي دي الحمدلله په خپل هغه باندې دماغ رابطه در سره سوي لا اله الا الله محمد رسول الله ما نن د شپې مرګ راشي یا د ستا کسانو یا ستا ما سره څه په دې کې ملاوس ما سره یو قسم نشته دی الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله دې تا ته استقامت در نصیب کړي الله دې تکبیر الله اکبر لله الحمد وقاری صاحب کسان ور پسې لګیدلې دي دیو پیسې ور کړې دي پورډرین د ما پسې ګرځي پرون زه کلی نه بار یم ما ډېرې ویډیوګانې وکتلې کسان ما پسې ګرځي دا کس څوک دی کس وپېژنو کس څوک دی کس وپېژنو ما د خپل هغه دپاره خپله مور پرېږدوله مور خپل دین دپاره زه پوه شو نو څه مونږ غلطې بندې ما مور ته جواب ورکړی زه ونه رووتی الله اکبر الله دې د تاسو حفاظت وکړي السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته وعلیکم السلام قاری صاحب محترم څنګه یې ښه جي قدرمن سیه الله مو قدرمن کړه قاری صاحب زه یو خبره کوم یو پیغام دی اهل سنت چې کوم درونه دي دې ته یو دا وایم چې تاسو ډېر خوش قسمته یئ تاسو پیدایشي په حق باندې تاسو ته پته ده موږ کورنۍ د خان علي خبره وکړه دې پسې خبره کوم قاری صاحب محترم زما دوه خویندې زما د تره زامنو طلاق یې کړې چې موږ کله زموږ کور والا اهل سنت ته موږ کله غونډ فامیل راغی علاوه د پلار نه زما خپل دوه خویندې مشرانې زما د تره زامنو طلاق یې کړې په دې وجه چې تاسو شیعه مذهب پرېښود تاسو اهل سنت ته لاړئ نو زه دې دا ناست چې کوم وروڼه دي اهل سنت والا دې ته دا پیغام ورکوم چې تاسو ډېر بختور یئ تاسو د الله پاک چې څونه شکر وباسئ کم دی تاسو ډېر زیات بختور یئ چې تاسو پیدایشي په حقه باندې یئ زمونږ الحمدلله هر څه ډېر شی دي مطلب د مال نه الحمدلله مونږ ځان خپل چې کوم فیمل دی قاری صاحب محترم مونږ هغې د ځان نه لرې کړو مونږ اوس راغلي یو دغه ځای دغه نه کړو مونږ غونډ کډه چې کومه زمونږ د کور د نو هغه زمونږ خاندان والا مونږ راویستي یو چې زما دوه خویندې وې هغې په مونږ زما تره زامنو باندې واده وې خپل سکه تره زامن هغې مونږ ته راواپس کړې طلاق یې وله ورکړلو قاري صاحب نو زه دا کوم چې اهل سنت وروڼه ناست دي جي نو دې ته زه تاسو ډېر خوش قسمته بیا قاري صاحب ستاسو غوند طالبان ورسره ناست دي جي الله مو حفاظت وکړه الله جل وعلا دې تاسو استقامت در نصیب کړي الحمدلله ثم الحمدلله تاسو په دې خوا مه بدوئ کله چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام د دین دعوت شروع کړل نو نبی علیه السلام دوه لورانې ام کلثوم او رقیه دا د ابو لهب زامنو ته په کوزدن ورکړي ولې نکاح یې نه وسوی واده یې نه وسوی لیکن په کوزدن او کویدن یې سوی و
او بیا چې نبی علیه الصلاۃ والسلام کله دعوت شروع کړل او یوټیوب چینل مې راوېستی دی او کله چې د خبرو په منځ کې مرزي تاسو هم د الله یاري ګروپ ته ورغلي ولا څنګه تاسو هم سر بداله کړی یاست الله یاري خدای لا اله الا الله محمد رسول الله ورغلي واست توبه وباسي په اخلاص توبه وباسي کنه دغه شیان به درنه جوړې ته به نه مجلس درته معلومیږي نه به د مجلس آداب درته معلومیږي نو کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم سورۃ را نازل شول تبت یدا ابي لهب وتب نو بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته ابو لهب دغه دواړه لورانی را واپس کړلې نو دواړه واپس کړلې نو تاسو ته چې دغه کومې خويندې را واپس شوي دي الله جل وعلا دې دوی ته بل ځای حلال نکاحګانې ښه کورونه ښه مؤمنان ښه مسلمانان ښه متقیان یا الله جل وعلا دې ته په ژوند کې ورکړي الله دې په زندگی کې ورکړي الله دې ښه ژوندونه او زندګیانې ورته جوړې کړي نو دا د زړه سرونو تاسو لیک فکر وکړئ مطالعه کوئ بیا به تاسو له حقیقي دین نه خوند واخلئ اهل بیت خوند به اوس تاسو وګورئ چې اهل بیت څومره د اهل سنت والجماعت په کتابونو کې والله ګوري علي دا دواړه علي صاحبان یاست تاسو فکر وکړئ د تاسو څلور کتابونو د معتبر او خراته وګسي الکافی معتبر کتاب مو ده بیا پسې من لا يحضر الفقيه ده بیا تهذیب الاحکام ده بیا الاستبصار ده دته اصول اربعه دي تاسو په مذهب کې وایي یعنی دا څلور هغه اول اصول دي په دې څلورو کتابونو کې څلور څلويخ زره روایتونه موږ لرو په دې څلور څلويختو زرو روایتونو کې یو روایت د فاطمه رضی الله عنها نسته تاسو په دې څلورو کتابونو کې څلور څلويخ زره روایتونه په هیګي د فاطمه رضی الله عنها یو روایت پکې نسته دا د اهل بیت منل دي دا د فاطمه رضی الله عنها منل دي زه په دې یو کتاب کې مسند امام احمد ابن حنبل لس روایتونه کم او زیات له فاطمه رضی الله عنها لرم لس روایتونه په یو کتاب کې دا دی یو تاسو په هیګه تاسو په ټول مذهب کې څلور صحیح روایتونه ل حسین رضی الله عنه لري او موږ 15 روایتونه فقط ل امام حسین علیه السلام نه لرو دا دی بل تاسو په هیګه تاسو په ټول مذهب کې ل علی رضی الله عنه نه 400 روایتونه لري او موږ 400 روایتونه یعنی 1600 روایتونه موږ له امام علی رضی الله عنه لرو څوک مني اهل بیت تاسو په هیګي تاسو له نبی علیه الصلاۃ والسلام نه په ټول مذهب کې 400 روایتونه لري 400 له نبی علیه السلام نه الله اکبر او اهل السنت والجماعت په لکونو روایتونه له رسول الله صلی الله علیه وسلم نه لري څوک اهل بیت مني د ما چیلنج دي تاسو اغاګانو ته په اصول اربعه کې چې څلور زره روایتونه تاسو لري څلور معتبر کتابونه مو دي اصول اربعه ورته وایي په دې کې ولې د فاطمه رضی الله عنها یو روایت نسته د فاطمه رضی الله عنها له امام باقر علیه السلام نه له امام صادق علیه السلام نه موږ په لسګونو روایتونه لرو همداسې نور دا مې د دې دپاره درته وویل چې الحمدلله اهل بیت هم اوس دي تاسو سول صحابه هم دي تاسو سول هیڅ شی مو له لاسه ورنه کړل د خدای په فضل و کرم سره او یو شی مو له لاسه ورکړل شرک مو له لاسه ورکړل ضلالت او گمراهی مو له لاسه ورکړل د اهل بیت او دښمنی مو له لاسه ورکړل او الله قسم کوم شی چې په حقیقت خبر سي دی به پوهه سي چې د اهل بیت او دښمن یم اهل بیت رضوان الله علیهم اجمعین د موږ مالونه اولادونه
ځان او وینه او روح مو تر اهل بیتو قربان ده. والله الذي لا اله الا هو سي اهل بیت نه په دې دنیا ژوند نه د کول پکار. سي اهل بیت قرآني او نبوي اهل بیت څوک نه مني جنت په الله قسم که په سترګو وګوري، خو نه داسې لکه ته مدد جنې وغواړه د الله صفات ورکړه د خدای جل وعلا مرتبې ته یې ورسوه. چې کوم اهل بیتو نه دي کړي هغه پسې وتړه، کوم چې اهل بیت نه کوي هغه پسې وتړه. نه الحمدلله ثم الحمدلله. تاسو به اوس نورم له زندګي نه خوند اخلي، تاسو به اوس نورم له ژوند او له زندګي نه خوند اخلي. تاسو اوس وګورئ، تاسو ته زه اوس چیلنج درکوم. دا اوس ګورئ تاسو الحمدلله حق دین قبول کړل، حق عقیده م قبول کړه، د اهل بیتو حق عقیده مو قبول کړل. تاسو اوس لاړ سئ د اهل سنت والجماعت کتابونه وګورئ چې کوم چیرې په ټول د اهل سنت والجماعت په دین کې کوم د امام علي رضی الله عنه په شان کې یو بده خبره واوریدله، موږ ډایرکټ د اهل سنت والجماعت پرېږدي لاړ سئ. کوم چیرې د اهل بیتو په شان کې چې کوم قرآني او نبوي اهل بیت دي دې په شان کې کوم د اهل سنت په کتابونو کې یو بده خبره واورېده لاړ سئ وی ګوري لټنه اوس وکړي. الحمدلله د موږ بخاري راواخلې، بخاري اول باب پکې راځي د علي رضی الله عنه په اهل بیتو په مناقبو کې، مناقب علي ابن ابي طالب، مناقب فاطمه الزهراء رضي الله عنها، مناقب الحسن والحسين رضوان الله عليهم اجمعين. امداسې د نورو اهل بیتو مسلم پسې راواخله وغیره وغیره ټول کتابونه پسې راواخله. زه حیران دې ته یم کانه دا خبره خو تاسې اورېدلې دي چې فاطمه رضی الله عنها د جنت د ښځو سرداره ده. دا شیه کانه تاسو ته په هر مجلس کې اغاګان درته وایي کنه. आवाज में लगे से बंद जी आवाज राजी نعم जी فاطمه رضی الله عنها كانت تاسو توای سیدادی جنت د خزو سردار ده. دا درتوای کنه درتوای جی وای جی دی حیرانتیا خبره به دا درته وکړم. سیدا روایت عائشه رضی الله عنها کوي، أم المؤمنين عائشة الصادقة الطاهرة، الله أكبر. عائشة رضي الله عنها ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو فاطمة سيدة نساء أهل الجنة. دا رواية دي تاسي أغاقان مخي كيس فاطمة رضي الجنة دي خدو سردارة دا سوك واي عائشة رضي عنها عائشة رضي عنها تخو تاسي كافرة ومرتدى العياذ بالله وايستا. اعام شی ولې سر خلاص کړی، اعام شی ولې غیرت در پکې پیدا کړی، اعام شی. دا روایت چاره نقل کړی ده عائشه رضی الله عنها. تاسو خو یې چې عائشه رضی الله عنها د فاطمه رضی الله عنها دښمنه وه. آیا دښمنه دی یو چا دومره صفت کوي چې نبی علیه السلام ویلي چې د جنت د ښځو سرداره ده؟ مینې ته ګوري د فاطمې رضی الله عنها په منځ کې او د عائشه رضی الله عنها په منځ کې. په بخاري او مسلم کې روایت راځي عائشه رضی الله عنها وایي چې وایي رسول الله ته په تک کې، په خوراک کې، په چیښاک کې، په نیاسته کې، په ولاړه کې چې ډېره وایي سوي و رسول الله ته هغه وایي فاطمه رضی الله عنها. وایي فاطمه رضی الله عنها ته چې به دې داسې کتل وایي دا فرق دې نه سوی کولی چې دا اوس رسول الله صلی الله علیه وسلم را روان ده او که فاطمه رضی الله عنها را روانه ده. دا صفت یې څوک کوي؟ دا یې د رسول الله هغه جنتي بیبي، د رسول الله حبیبه، د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دنیا او جنت کې بیبي عائشه رضی الله عنها کوي. دي چا صفت کوي؟ دي فاطمه الزهراء رضی الله عنها صفت کوي. لیکن تاسو راسي تاسو تسوي الله اکبر لا حول ولا قوه الا بالله. خا راپور تکړي څوک پاته دي راپور تکړي علي کاری صاحب. زه بس کوزه خوشاله اوسې. دا بي سکینه څه واقعا و دا به ټول ان شاء الله مو په سیرت کې درته راځو. بي سکینه سیده د حسین علیه السلام لور خیه جی او سکینه بي سي دا یا نور د اهل بیتو لورانې سي دي. ان شاء الله دا موږ یو سلسله را شروع کړې وه. دا اهل بیت به ټول پیژنو که خدای کوي ان شاء الله الرحمن. کوم سي د امام حسن علیه السلام اولادونه دي. والله اے دوستانو، اے مسلمانانو، په الله قسم قربان مسلم دا ملګری څوک د الله جل وعلا دی.
تا ته په جنت کې د دې بدله درکړي او دا په دوی باندې ډېر بد هم لګېږي دا لاندې حسن الله ناس ده دا ستاسې یو ګل زړه مړه دا راولګي دا اور اخلي دا بیچاره وایي دا قاري صاحب د ګفټونو دپاره راځي دا بیچاره اور اخلي نو حسن الله صاحب ته راپورته سه راځه که د امام علي منونکی ته راپورته سه په الله قسم پرون مې یو روایت لیدلی دی تاسو په کتابونو کې د حسین علیه السلام او د حسن علیه السلام المسی ده د عبدالله محض په نامو باندې د عبدالله محض په نامو باندې دې ته د تاسې ملایانو کافر ویلی د اهل بیتو ته یې کافر ویلی ده او دا زه په سند په اسکرین درته ښکاره کوم درته ښیمې ځکه دغه عبدالله المحض دا د امام حسین علیه السلام د امام حسن علیه السلام د دواړو المسی ده یعنی دغه عبدالله ابن الحسن المثنى ابن الحسن ابن علي د مهدیوالي دعوه وکړه چې زه مهدي یم د امامت دعوه یې وکړه نو په دغه وخت کې امام جعفر صادق علیه السلام ورته وویل چې نه چې څوک د امامت دعوه بې له موږ نه وکړي دا وایي مسلمان نه ده د تاسې په کتابونو کې اهل بیتو ته د کفر نسبت سوی ده او دغه عبدالله ډېر یو جلیل القدره انسان تیر سوی ده ډېره پوهه الله ورکړي و علم الله ورکړی و اهل بیتو نه ده له اهل بیتو د دې د تاسو کتابونه هم زه انشاءالله درته ښیم دا ټول روایتونه هم درته ښیم امام خوئي ورته وایي د ده دپاره همدغه کفر هم بس چې وایي د امامت دعوه یې کړې وه نو الله دې تاسې مل سي زه دغه یوټیوب پاڼه درته ښکاره کړم